السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دل رب العزت په توفیق سره او د الله په خاص رحم او کرم سره مونږ بیا یو پیر د الله د دین او د علم په دسترخوان باندې راجمع کیږو. په دې بیان کې چې دا د یو لوی وقفې نه بعد کیږي، په دې کې یو خبرې دوو ته اشاره کوم چې هغه ډېرې اهمې دي. اولنۍ خبره هغه دا ده چې ډېرې ورځې وشوې، کیدای شي څوک ورته لږې وي، خو بیا ډېرې ورځې وي چې دا درسونه او بیانونو دا سلسله دا بنده وه د اختر د چوټیانو د لاسه، بیا زما څه خپل کارونه او د هغې د لاسه. په دې کې ما یو خبره محسوسه کړه او ځای په ځای، وخت په وخت، او تاسو هم انشاءالله محسوسه کړي. هغه ده چې د دین د زده کولو نه او یا چاته د ښوونه بغیر زموږ د ژوند اصول نه دي، او څومره چې د دین سره تعلقات کمزوري کېږي دومره د ژوند بېرنګه کېږي او بې خونده کېږي. ورب الکعبه دا خبره ما قدم په قدم محسوسه کړه. دا نه چې یعنی دین خو یا زده کول نشته، بس یو سړی بېدینه دی، لمونځ او دس نشته، اذکار نشته او نور عبادت نه، سړی هر قسم عبادت کوي، خو کمی راغی، کمی خو راغی که نه. او چې کله په دیندارۍ کې کمی راځي دا سړی خفه کوي، اگر که عذري. لکه اوس ګوره دا دینداره خلک چې کم دی الله والا، اوس یو سړی هره شپه تهجد کوي، عادت یې دی، او یو شپه دی بیماري نشي پاسېدی، دی اوس معذوره د الله دې تپوس نه کوي، خو دی په دې خبره باندې غمجن دی او دی دا خبره محسوسوي او خفه دی چې ولې الله رب العزت مال دلته را توفیق را نه کړو، حالانکې دی بیمار دی او معذور دی او الله دې تپوس نه کوي. خو د دینداره سړي دا نښه ده او د دینداره سړي دا عادت او خوی دی چې څومره د دینداري هغه کمیږي دومره د طبیعت ورسره خرابېږي او دومره د ژوند نه چې دی خوند او رنګ هر څه ترې ختمېږي. ما سوچ کو چې د هغه خلکو د ژوند به څه حالي چې هغوی د نور عبادت خو پرېږده، لمونځ او دس هم نه کوي، الله نه یادوي، بس دغه دنیا پسې منډې، سهار ماښام سهار ماښام، چې دا خلک دا ژوند څنګه تېروي؟ نو د هغې جواب بیا دا دی چې هغوی دا خوند څکلی نه دی، نو خفه په څه پسې شي. او بل یو سړي سره د خپل ایمان غم نشته، نو دی خفه په څه شي. لکه اوس ګوره د ریال او د روپۍ د ډالر موږ سره څومره غم دی. یو سړي مزدوري نه وي، یو سړي نه چا پیسې پټې کړي، یو سړي دوکان وسوځېدو، یو سړي ګاډي اکسیډنټ وشو، دی څومره خفه ځکه چې قدر یې ورسره دی. او بس سهار ماښام د ده طبیعت ګډوډي او یو تلېږي او بل تلېږي. چېرته زما او ستا طبیعت په دې باندې ګډوډ شوی دی چې زموږ دینداري کمه شوې ده؟ چېرته موږ داسې چا ته ویلي دي چې یاره وروره یو خبره ته کومه، دا څه وجه ده زموږ د دینداري په کته روانه ده؟ دا تپوس چې موږ یو بل نه کړی، یو بل سره م چېرته دا موضوع څېړلې ده؟ چېرته په دې باندې موږ یو 10 منټه خبرې کړي دي یو بل سره، یو 15 منټه، چې وروره اخر دا به څه وجه وي؟ لکه څنګه چې موږ دنیا باره کې یو بل سره په ګینټو ګینټو لګیا یو، اخر څه وجه ده چې زما کاروبار په مخې ته نه دی روان، اخر څه وجه ده چې زه مزدوري نشم کولی، اخر څه وجه ده، اخر څه وجه ده، یو بل سره لګیا یو. دغه زمونږ د اکثرو خلکو د مجلس
ښایست هم دقه وي چې په دغه کیسو روان وي. چېرته موږ دې ته سوچ کړی دی چې زموږ د دینداري ولې کمیږي؟ ولې موږ په کته روان یو؟ ولې موږ په دې دیندارۍ کې ترقي نه کوو؟ ولې یعنې ژر ته وګورم دا معمولي خبره مه ګڼه، دا ډېره د یېرې خبره ده. یو سړی الله ته نږدې اوس لږ را شاته شو، دا وړه خبره ته ګڼې؟ سوچ پکې ته وکړه، یو سړی الله ته نږدې دی اوس شاته راغی، د الله نه لرې کېدی. تاسو پوهېږئ دې څه مطلب دی؟ ملګري چې دوه انسانان ملګري دي او ښه ملګري دي او د دوی په منځ کې فاصله راشي، نو دی په سوچ کې شي چې آخر څه وجه چې زه دې ملګري نه لرې کېږم. حالانکې هغه د ده په شان انسان دی، لرې کېدی کېدی شي دومره غټ نقصان هم نه، خو یو مخلوق د خالق نه لرې کېږي، دا تاسو وړه خبره مه ګڼئ. ګورئ بیا وړه په دې مه ګڼه که نه، لکه یو سړی لرې دی د الله نه جو، خو لرې دی، یو سړی ورغی او را شاته شو، دا ډېره د یېرې خبره ده. دې ته وایي د هدایت نه بعد په شا کېده. ولې به رسول صلی الله علیه وسلم دا دعا ډېره غوښته، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دینک، یا الله زما د زړه په دین مضبوط کړه. هغه د دې د راسه دومره یره سړی محسوسه کړي، دومره یره چې د بعضو خلکو دا حالات سړی ویني چې پرون دیندار و نن بېدینه، پرون الله اکبر پرون د الله دوست و نن د الله سره دشمني کوي. یعنې پرون د الله سره دوستۍ دعوې کولې او وایي زه د الله دوست یم، نن هغه سړی چې پرون د الله سره دوستۍ دعوې کولې هغه د الله په دشمنۍ کې لګیا دی. دا وړه خبره نه ده، دا ډېره ګټه خبره. زه غواړم چې موته اول زه بیا ته موږ دا خبره محسوسه کړو چې ګورې د الله نه لرې کېده دا وړه خبره نه ده، دا د دنیا او د آخرت تباهي ده، د دنیا او د آخرت تباهي ده. ډېر خلک په دنیا کې کمزوري دي، نه دي؟ لږ کمزوري که ډېر؟ تاسو وایئ ډېر خلک کمزوري دي. بیا زموږ پښتنو ته وګوره، زموږ پښتنو اکثر اقتصادي حالات کمزوري دي، خو څه چلی شو؟ یو څو نعمتونو نه محرومه دی که نه، چې کوم ورسره دي هغه ښه ډېر دي، خو د یو څو نه محرومه دی که نه. ژوند یې تېر کړو دنیا نه لاړ، څه تندر راولید. یو سړی د الله نه لرې شوی دی، یو سړی د دین نه لرې شوی دی، یو سړی د خپل رب نه رب ته یې شا کړې ده. دا وړې خبرې نه دي، دا ډېرې غټې خبرې دي. د دې مجالسو سره د چې کوم مجلس کې موږ ناست یو که نه، زه خو د دې کمې دا خو پرې دوه هفتې او درې هفتې چې راشي غټه خبره چې دا دوه درې ورځې دا مجلس نه وي، یا په نورو ځایونو کې چې کوم د درس او تدریس سره سم تعلق ساتي او دا نه وي، بند شي به ما، نو سړی داسې سرګردانه غوندې کړي لکه ما نه چې څه شی ورکړي. او چې کله سړي ته اندازه ولګي یا ورته خبر راورسي چې یاره داسې یو مجلس به وي د زده کولو نورو ته د خو لکه په سړي چې اختر راشي. وجه د هغې سره زه د هغې وجه ووایم. ګوره دا بدن نه دی، که دې له موته د اوبه خوراک او څښاک نه ورکوو دا مري. یو سړی اوس ډېر وږی دی، ته سوچ وکړه یو سړی وږی دی، ده دوه درې ورځې خوراک نه دی کړی، ما دوه درې ورځې ډېر وي، ما دوه درې ورځې ډېر وي، یو ټیم یې نه دی کړی زه چې ښه به پوه شو. ماسپښین خوراک یې نه دی کړی او ماښام پکې شو ماسخوتن شو، ده به څه حالي؟ وږی به وي، بدحاله به وي، او چې ته ورته ووایې چې ډوډۍ تیاره ده، نه به خوشحالېږي؟ څومره به خوشحالېږي؟ ځکه چې بدن په دې پایي. دغه شان دا زړه دا د الله په دې دین باندې پایي، دا د روح غذا ده، دا د زړه غذا ده. کله دا غذا کمیږي که نه د سړي د زړه ورسره مړ شي. لکه یو هفته مخکې تا ته یو کار د ګناه ښکارېدو ته نه ور نږدې کېدې، خو چې د دې مجالسو نه ورو ورو لرې کېږي ته په هغه کار کې واقع شوې کوم چې هفته مخکې تا ځان ساتو.
دا مجالس معمولی مه ګڼئ. دې کې د سړي ایمان زیاتېږي ورب الکعبه که نه داسې لګیا ایمان ډېرېږي که نه ایمان ډېرېږي د سړي ځان ته سوچ شي خپلو اعمالو ته یې سوچ شي الله ته توجه شي راواپس شي الله ته که څه کمی کوتاهۍ پکې ډېر خلکو له الله هدایت د دې دیني مجالسو په ذریعه نه دی ورکړی بې شماره خلک بې شماره خو چې دا مجالس نه وي او د دین زده کول نه وي او د دین ښوونه وي او د الله د یادولو بیټکونه نه وي او حلقې نه وي بیا خو لاړو موږ ختم شو ټول. ځکه ګوره د علماو په ذمه لویه ذمهواري ده هسې ورته د پیغمبر وارثان نه دي ویلی شوي وجه د هغې دا ده چې د دوی ذمهواري دا ده چې دا خلک د الله نه لرې کېږي نو چې دوی ورله تنبیه ورکوي را بیداریږي چې نه را واپس شي ته ګوره په غلطه روان دا د علماو ذمهواري ده او که دا خلک دقې شان پرېښودی شو که دا خلک دقې شان پرېښودی شو نو یو ګوره شیطان پیری شیطان یادو هغه لګیا دی انسي شیطانان هغه لګیا دي خواهشات هغه ته نه پرېږدي دیندارۍ ته بچي ځکه چې قرآن کې راځي چې بعض بچي ستاسو بعض ښځې ستاسو دشمنان دي ښځه کیدای شي مور پلار معاشره موبایل انټرنیټ ملګري دا هر څه چې را جمع کې او څوک نه وي چې تا د دین طرف ته راوبلي ته به څنګه دین طرف ته راشي یو دافع نه دافع مطلب لکه تا له څوک دیکه درکوونکی نه وي چې تا د دین ته مخکې کړي یا راښکودونکی څوک نه وي چې تا د دین ته راکاږي او دا دومره څه ستا د ګمراهۍ دپاره شتي او په دې کې د دې مجالسو نه لرې شو نو لاړې ختم شو او تاسو هم دا خبرې انشاءالله محسوسې کړي چې د دین بیټکونه د دین مجالس څومره اهمیت لري د انسان یعنی دې جومات ته یې سړی وځي که نه فرش تازه لکه روزانه سړي ته نوی ژوند میلاویږي روزانه سړي ته نوی ژوند میلاویږي او یوازې چې د خپل رب په باره کې خبرې واورېدا لګي دي د پیغمبر په باره کې خبرې واورېدا لګي دي د دین په باره کې څه زده کېدا لګي دي ته په دې دروازه وځې او ته ځان سره قیمتي یو څو خبرې ویسې او که ته هېڅ ووایې نه سې که نه چې په دې دروازې ته وځې او د هغه راننوتو د وخت نه د ایمان ډېر شوی دی دا وړه خبره ده ته راتلي جومات ته ته د یو مسلې نه یو خبر ته روان یې ته د هغې نه خبر شو دا خو داسې نعمت دی که دنیا وما فیها او څه چې بګیر دا راجمع کړي د دې قیمت به ادا نه کړي ته راتلي منظره او ستا د ایمان حالات انتهایی کمزوري و ته وځې د جومات نه ایمان دې زیات شوی دی څومره لوی نعمت دی ته راتلي جومات ته د الله نه لرې وي وځې او ته الله ته نږدې شوی ته راتلې په ګناهونو کې ډوب وې ووتې ته د توبې د خالصې توبې په ارادې سره راتلې په یو حال کې وځې په بل حال کې دا نعمتونه دي خو دا له انسان محسوس کړي چې کله دا نعمتونه دا واغستی شي او کله الله نعمتونه وي لکه قرآن کې الله رب العزت دا خبره ذکر کړې ده چې زه یو قوم باندې د هغوی حالات د هغوی نعمتونه د هغه وخته پورې نه بدلوم چې څو پورې هغوی به خپله نه بدل کړي الله رب العزت دا نعمتونه زموږ نه هسې نه دي خو زموږ د کوتاهیانو د لاسه زموږ نه غواړي یو سړی قدر ونه کړي د دین جو الله وله توفیق نه ورکوي دیندارۍ خو دا خو د منلو خبره نه چې یو سړی د دین قدر کوي د دین د زده کولو کوشش دې کوي په دین باندې د عمل کولو کوشش دې کوي اخلاص او هر څه برابر وي او الله دې نه پرېږدي دا کېدی شي نشي کېدی خو زما ستا کوتاهي به الله به موږ د دې نعمتونو نه محرومه کوي نو که غواړې چې دا نعمتونه مقصد د خبرې ټولې که غواړې چې دا نعمتونه برقرار پاتې شي نو د دې نعمتونو قدر وکړئ او شکر یې ادا کوي او هر وخت د الله شکر ادا کوئ چې الحمدلله وایي زما تعلق الحمدلله زه دې ته ډېر تعلق نه یم د دین سره زموږ به څه دینداري څه نه څه تعلق د دین سره شته اوس سوچ وکړه الله دې نه کړي او بیا دې نه کړي که دا څه نه څه تعلق هم کټ شي
دا ټکخطا تعلق چې زمونږ کوم د دین سره دی که دا هم کټ شي موږ سره څه پاتې شو؟ هېڅ هم پاتې نه شو موږ سره. کوشش دا کوئ چې د دې مجالسو نه ځان محرومه نه کوي. یو ورځ به تې ځو دا خو یقیني خبره ده، یقیني خبره ده. یو ورځ به یا زه نه یم یا به ته نه. که داسې نه و چې بلکل د دنیا نه لاړ شو او یا سر عذر را پیښ شي او د ریزي نه لاړ شو، خو یو ورځ به ځو. نو د هغه وخت د راتلو نه مخکې د هر څه غنیمت ګڼل پکار دي چې دا غنیمت ته الله موږ له راکړی دی. د الله په کور کې سوچ کوو د نعمت ته، د الله په کور کې د الله دین ته ناسته، د الله په کور کې قرآن او حدیث ته ناسته. څومره اوچت نعمت دی والله، دومره اوچت نعمت دی که موږ دا ټول عمر الله ته د تندې په سجده کې خاورې کړو که نه او شکر یې ادا کوو، شکر به ادا نه کړو چې په دې دومره بېشماره مخلوقاتو کې او انسانانو کې او مسلمانانو کې، مسلمانان درته یادو په هغو کې الله موږ له توفیق راکړي چې د هغه دې دین ته لږ ساعت لږ کښېنو. دا لوی نعمت دی. خو د دې نعمت قدر د هغه چا سره چې خونې سکلی، خونې سکلی. ما سره بېشماره وروڼو خویندو به رابطې کولې، درسونه به کوئ، درسونه به کوئ. دلته نه دي موږ سره، بهر ملکونو والا یادو. اوس یو سړي سره څه وجه دی چې اخر دې تپوسونه کوي، خو د خوند سکلی دی. او کله چې دا نعمت نه و نو دغه فرق محسوس کړی دی. ځکه دې تپوس کوي بار بار چې کله به یې بیا، کله به یې د دین دا بیان، کله به یې د دین دپاره ناسته، کله به یې د دین په مجلس کې را جمع کېده. د دا نعمت محسوس کړی دی، ځکه دې تپوس کوي. او چې خونې نه یې سکلی چې دې جومات د دیوال سره دیوال لګېدلی که نه، هغه ته دا توفیق نه میلاویږي چې هغه دې کې کښېني. د پته نشته چې دا څه دي. ته یو بېدینه سړي ته ووایه راځه دیني مجالسو کې، نو هغه چېرته پکې ناست نه دی، ساه یې ډوبېږي. ساه ما په خپلو سترګو لیدلي دي. کله ناکله بعضو مجالسو کې د دین دا خبرې شروع شي که نه، دا یو نیم به شق کې ولوسي، په ده ساه ډوبي راځي. لکه څنګه چې الحمدلله په موږ ساه ډوبي راځي چې کله په مجلس کې د الله د نافرمانۍ بحث کېږي. الحمدلله په دې مجالسو کې به سړي ساه ډوبي راځي که نه راځي؟ ساه ډوبي نه چې سړی لیونی کېږي پکې، چې دا څه قسمه خلک دي ناست دي خبره د الله د نافرمانۍ او د رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانۍ کې. دغه شان دقه بېدینه چې کله د دین خبره کېږي په ده ساه ډوبي راځي. ته سندرې ولګوه دی خوشحالۍ، ته فلم ولګوه دی خوشحالۍ، ته جواري کول عیاذ بالله دی خوشحالۍ، نشې تماشې کوه دی خوشحالۍ، ته تلاوت ولګوه بیا درته ګوره چې دا حال څه کېږي. ته یو بیان ولګوه بیا درته ګوره، ته دته یو نصیحت د مانځه شروع کړه بیا درته ګوره، د طبیعت څومره زر ګډوډ کېږي. او تاسو به لیدلي دا نه تاسو نه دي لیدلي، ډېر به هم داسې لیدلي. نو خبره مې دا کوله چې ده دا خوند محسوس کړی نه دی، نو دی به یې قدر څه وکړي او دی به د نعمت له راشي څه. الحمدلله چې الله زموږ تعلق د دې سره پیدا کړی دی. بیا په داسې دور کې چې قسمه قسم فتنې دي. غټه خبره ګورئ دا ده، لکه اوس که موږ د صحابه کرامو دور ته وګورو، بیا د تابعینو، بیا د تبع تابعینو او داسې راځه. د هغه خلکو په زمانه کې دا بېدینه به عجیبه و. ولې به بېدینه به عجیبه و؟ دینداري ډېره وه. وګوره هغه حدیث پکې دي ستاسو ذهن ته راغلی چې بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا. اسلام چې اوله کې راغی ناشنا و، چا نه پېژندو، بیا به ناشنا شي. په هغه وخت کې د هغه دیندارو په زمانه کې د بېدینه به ناشنا و. زمونږ په زمانه کې دینداري ناشنا ده، ولې ځکه چې دینداري کمه شوې ده. نو چې په داسې زمانه کې الله تعالی د دیندارۍ توفیق درکړي او په داسې زمانه کې الله رب العزت سره تعلق د هغه سره پیدا کړي، دا معمولي نعمت مه ګڼه، دا غټ نعمت دی. یو دا نصیحت و ټولو وروڼو ته او خویندو ته د زړه د کومې نه. دویمه خبره چې کومه زه کول غواړم هغه دا ده چې اسلامي دا کوم کال چې روان دی دې کې 15 شپږ ورځې پاتې له ختمېدو والا دي. پته نشته اوس ته به
دې خبرې احساسي او که نه که نه خوشحاله یې کلیزه به زر ځو بچي را لوی شو یو کال مزدوري م پکې زیاته وکړه لږه بینک بیلنس برابر شوی دی او بل بچی الله راکو دې کال کې یا ترقي وشوه یا په کور باندې چې دی لینټر وشو 2 کمرې پکې زیاتې شوې د دې سره سره دا د خوشحالۍ خبرې دي زموږ هم دا د خوشحالۍ خبرې دي سره سره خو دې ته پکې سوچ وکړئ چې ګوره یو کال الله ته هم نږدې شوې دا سفر وکړو ته قبر ته نږدې شوی یو کال ته مرګ ته نږدې شوی یو کال 12 میاشتې موږ سفر وکړو څه پوه شوی پې په دې سفر څه پوه شوي نه هېڅ نه یو پوه شوي اوس د سوچ خبر هغه دا ده چې پوره کال لاړ سره د نیکیانو سره د بدیانو هېڅ پکې نه کېږي نور او که چا پکې نیکیانې کړي وي څه خوشبخته سړی دی عمل نامه کې یو کال سره د نیکیانو هغه ولیکلی شو خو هغه یو به څه کوي چې دا یو کال د هغه نه لاړو الله ته پکې د سره څه نږدې نه شو بلکې ولیاذ بالله بعض به داسې چې هغه د الله نه پکې لرې شوي دي ځکه چې هغوی که سوچ وکړي نو تېر شوي کال د هغوی دینداري ښه وه دې کال له هغوی ګډوډ شوي دي دې به څه سوچ کوي او ما په خپلو سترګو ډېر لیدلي دي خفه کېږئ به نه او ډېر په دې هغه خلکو کې پېژنم چې لیدلي چې پېژنم یې چې هغه ډېر دینداره اوس داسې مزه یې نشته پته نه چې دی په خپله دا خبره نه محسوسوي که څنګه چې زه په کوم طرف روان یم یو کال تا تېر کړو ته پکې الله ته نږدې نه شوې تا الله راضي نه کو تا توبه ونه ویستا تا مونځ دې برابر نه کو تا علم زیات نه کو تا نور عبادت ونه کړو ته په کوم طرف روان یې اوس که سړی دا وایي چې زما لار جدا ده تېرېږي دا عمر نو لار خو جدا نه لار د ټولو یوه ده ټولو لار یوه ده کل نفس ذائقة الموت ټول به د مرګ دا خوند سکي لار خو زموږ جدا نه ده په دې نږدې ورځو کې دنیا خلک مړه شو دنیا ته به پېژنې په خپلو خپلوانو کې زه یې پېژنم په خپلو خپلوانو کې او لاړو د قبر د خاورو لاندې پراته دي نو دا کال په منځ کې هغوی لاړو یا د کال په اخرنۍ حصه کې لاړو دغه شان یو کال ګورې زما او ستا ژوند کې هم را روان دی چې هغه به موږ نه پوره کوو اوس دا هم موږ ته پته نشته چې د 5-6 ورځې پوره کوو که موږ داسې وایو چې زه پوره کوي او دا به پوره شي بل فرض خو یو کال به بیا هم داسې راځي چې هغه به نیمګړی که نه ټول به پوره کوو یو کال خو به نیمګړی که نه موږ نږدې ورځو کې جمع رخصت کړو دا چا سره یقیني خبره شته چې بل جمع به د په ژوند کې راشي دا اوړی په موږ باندې راغی کېدای شي بل را نشي کېدای شي دا به اخري سر ته ونه رسي نو نیکیانو کې تادي په دیندارۍ کې تادي الله رب العزت قرآن کې څه وایي فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا فاستبقوا الخيرات الله نیکیانو کې تهدیو کوي ولې د تادی خبر الله مونږ ته کړې ده ولې د مقابلې مونږ ته کړې ځکه چې هلته دا ژوند داسې دی چې دې کې لیټ کېده نه کېږي ما او تا به ښه ډډې لګولی وی خو موږ ته دې ژوند پته وي ښه په ارام به م ډډه لګولی وی پراته چې زه بیا هغه اخرنی کال چې کله راشي بیا به تادي وکړو هلته دغه مسله د مشکل دی چې دغې د راته پته نه لګي نن سهار یو ویډیو مې کته یو سړی لګیا داسې کار کوي او یکدم راولېږي چا چې نشر کړی عربي نشر کړی له پاسه بې لیکلي وي دغه ژوند
روغ رمر سړی او سامان یې په اوږه او په شا داسې راولید خلک به سې رالوی مړلې دا زموږ د ژوند لنډه کیسه ده ډېر څه پکې نه وي صرف بس یو اعلان دی چې پلانې لاړ نو اوس دغې ته ګوره موږ پراته یو که څنګه چې دغه اعلان وشي بیا به ما ورته نیکیانې کوو بیا به ما ورته الله ته نږدې کېږو بیا به ما ورته دین له توجه ورکړو د هغې نه بدخویي هېڅ هم نه کېږي الله رب العزت د مؤمنانو شان ذکر کړی دی په سورة المؤمنون کې د دې سورت نوم دی المؤمنون مؤمنان په 18مه سپاره کې الله رب العزت د مؤمنانو صفات ذکر کړي دي بعض بیا څه وایي أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الله وی دا مؤمنان هغه خلک دي چې دا په دیندارۍ کې د یو بل نه مخکې کېدونکي دي دا د الله رب العزت خبره ده او دا د مؤمن شان دی ما ورته پکار چې دا صفت په ځان کې راوړو تادي هغه حدیث کې راځي ګر ما تاسو ته پیر دوه کیسو بیان کړی یم امام ترمذي راوړی د ابو هريره رضی الله عنه وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې بادروا بالاعمال 7 د اوه قسمه حالاتو د راتلو نه مخکې یا د اوه خبرو د راتلو نه مخکې نیک اعمال وکړئ مخکې نیک اعمال وکړئ مطلب سره تادي وکړئ هغه اوه خبرې څه دي ګوره هل تنتظرون یا هل تنظرون الا فقرا منسیا تاسو ګوره په دې انتظار کې پراته یئ چې داسې غریبي را باندې راشي چې د هر سره نه ير کې بیا به دینداري کوم په هغې کې خو دینداري نه کېږي او غینا مطغیه کنه دې ته پراته یئ چې داسې مالداري الله راکړي چې یو سړی پکې بېدینه شي او سرکشه شي بیا به دینداري کوي هغې کې خو دینداري نه کېږي دوه خبرې شوې درېمه او مرضا مفسده کنه رسول صلی الله علیه وسلم وی دې ته پراته یي چې داسې بیماري د باندې راشي چې د بدن دله ټول ولړځي او ختمې کړي بیا به دینداري شروع کړي او حرما مفنده کنه هغه بوډاوالي ته دې ډډه لګولې ده چې به یې کې دماغ او عقل او هر څه کار پرېږدي د سړي نه ماشوم جوړ شي هغې کې به دینداري کوي او موتا مجهزه کنه ډډه م لګولې ده مرګ ته ناڅاپي مرګ ته چیرې مرګ به راشي بیا به دینداري شروع کړو او دجال کنه دجال ته پراته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې که دې سوچ کوي چې دجال راشي نو بیا به پرې ورځو فشر غائب ينتظر نو دا خو غایب یو غټ شر دی چې غیب دی اوس د دې په انتظار کې او الساعه کنه قیامت ته ډډه لګولې ده چې قیامت راشي بیا به د الله بندګي کوو نو وایي دې ته غوږ کېده فالساعة ادهى وامر قیامت ګوره ډېر تریخ او ډېر سخت دی چې راغی که نه نو بیا به ډېر ارمانونه وکړي او قرآن کې او حدیثونو کې تاسو به اورېدلي مې ځای په ځای د آخرت د ارمانونه الله نه دي ذکر کړي څه اراده ده زما او ستا چې لکه دغه ارمانونه به بیا هلته کوو او دلته یې موږ اورو دنیا کې چې دا ارمانونه به کېږي هلته اوس یې موږ پوره کولی شو ولې دغه ارمانونه نه پوره کوو هغه ارمانونه چې هغه به د جهنمیانو وي هغه به په آخرت کې د جنتیانو ارمانونه وي جنتیانو به هم د ارماني چې دا کومه کوتاهي چې زموږ نه به دیندارۍ کې شوې وه چې دا هم نه وی شوی چې الله به د جنت کې ښه اوچت مقامات را کړی نن ما ورته دغه څه کولی شو چې هغوی پسې ارمان کې نو ولې نه کوو تادي او تادي په څه کې په نیکیانو کې په دې باندې که موږ د صحابه کرامو ژوند له لاړ شو د صحابه کرامو ژوند له څومره مثالونه پې میلاویږي او د هغوی نه مخکې د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند له راشي چې نیکیانو کې به هغوی څنګه تادي کوله الله رب العزت دا خبر قرآن کې ذکر کړې ده چې په نیکیانو کې تادي کول د ښایسته ایمان دلیل دی موږ اوس د چا د زړه نه خبر یو ته زما د زړه نه نه یې خبر زه ستا د زړه نه نه یم خبر خو بعض نښې داسې شتي که نه بعض دلیلونه چې هغه د انسان په ایمان باندې دلالت کوي نور خو ایمان اصل کې په زړه کې پروت دی ما ورته نه خبرېږو د چا د ایمان نه
خو نښې شتي ښکاره چې د هغې نه پته لګي چې او د دې سړي په زړه کې ایمان شتي. هغې کې یو نښه دا ده نیکیانو کې او د الله په بندګۍ کې تادي کول او سبا بل سبا ته خبره نه پرېښوده. الله رب العزت ګوره د سورة العمران کې د اهل کتابو تذکره کړې ده. وی لیسو سواء، اهل کتاب ټول یو شان نه دي، په دوی کې ښه خلک کوم شته. الله وایي که مو چې ایمان راوړو خپل نبي منو بیا زمونږ هغه مو منو، خپل کتاب باندې ومانو زمونږ هغه ومانو، نو دا خو د هغو په شان نه دي چې کوم کفر کړی ده او نه دي منلی. الله ټول یو شان خو نه دي. بیا الله د هغوی صفت ذکر کړی دی. وایي په دوی کې یو ډله ده په دې اهل کتابو کې قائمة یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون. هغوی د شپې ولاړي الله ته د الله د قرآن تلاوت کوي او سجدې لګوي. بل صفت په هغو کې څه دی؟ یؤمنون بالله والیوم الآخر، په الله او په آخرت ایمان دی. ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر، او خلکو ته د ښه کار وی او د بد نه خلک منع کوي. د دې دپاره ما دا ځای تاسو ته وي ګوره ویسارعون فی الخیرات، او تعدی کوي په نیکیانو کې. دا ګوره الله رب العزت دلیل ذکر کړی دی د هغه خلکو په ایمان باندې چې کوم په اهل کتابو کې ښه خلک دي. او بیا یې داسې ویلي دي ګوره وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، او دغه خلک نیکان خلک دي. اوس د سړي د نیک عمله کېدو نښه څه شوه؟ نیکیانو کې به تعدي کوي. نیکیانې کول نه، نیکیانو کولو کې به تعدي کوي، د الله په بندګۍ کولو کې به تعدي کوي. نو تعدي او تعدي سورة المائده کې یو آیت دی ډېر خوندور آیت دی، سوچ پکې وکړئ. الله وایي فاستبقوا الخیرات، تعدي وکړئ د په نیکو کارونو کې، په عباداتو کې. ولي یا الله دې ته غوږ کېږده. إلى الله مرجعكم جميعا، تاسو ټول واپس کېدونکي الله ته. دې کې دوه خبرې شوې. یو خو موږ ته د دغه واپس کېدو وخت نه دی معلوم، نو ځکه نیکیانو کې تعدي وکړه. دویم الله ته خو واپس کېږو یقیني، نو چې واپس شوې دغه نیکیانې به ته د هغه په دربار کې او د هغه په خوا کې ومومې. په هغه ورځ چې د زرې امر نیکۍ ته موږ به ضرورت لرو. نو که غواړې چې په هغه ورځ کامیاب شي، په کومه ورځ چې به د الله سره ملاقات کېږي، نیکیانو کې تعدي. ګوره موږ دا خوښوو چې الله رب العزت زموږ سره محبت وکړي. نه غواړئ؟ ټولې غواړو. د الله رب العزت د محبت دلیل د بنده سره یو دا دی چې د بنده له توفیق ورکړي د نیکیانو کولو او په هغې کې د تعدي کولو. دا دلیل دی. لکه کله چې ته یو سړی وینې که نه، ما تاسو ته ووایي چې ګوره د باطن معامله د الله سره د موږ ظاهر ته ګورو. کله چې ته یو سړی وینې او هغه د الله په دې بندګۍ کې ډېره تعدي کوي او کوشش کوي چې هر قسم عمل کې برخه والي، پوه شي چې الله رب العزت په دې بنده سره محبت کوي. دلیل به ته پرې وښیي چې دا به څه دلیل دی چې الله رب العزت د ده سره محبت کوي. الله رب العزت په سورة الانبیاء کې د انبیاءو تذکره کړې ده. الله وجعلناهم ائمه، د دوی نه ما امامان جوړ کړي په دین کې، د دین مشران مې ته جوړ کړي. یهدون بامرنا، زمونږ په امر او په لاره روانو او خلکو ته به الله رب العزت وایي خلکو ته به زما په امر سره زما لاره ښووه. الله څه وایي؟ وأوحينا إليهم فعل الخيرات، او ما هغوی ته وحي کړی و انبیاو ته چې نیکیانې به کوئ، د خیر کارونه به کوئ. څه بعض پکې الله ذکر کړي دي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة،
وكانوا لنا عابدين. الله وی دا زما ډیر عبادت گزار بندگان څوک؟ پیغمبران. اوس الله د پیغمبرانو سره محبت کوي که نه کوي؟ پیغمبر دی او الله دې سره محبت نه کوي، دا کیدی شي؟ الله سره محبت کوي، نو ځکه خو له پیغمبري ورکړې ده. نو د دې نه دا مسله راووته چې نیکیانې ډېرې کول، عبادات ډېر کول، دلیل د دې دی چې الله رب العزت د دې بنده سره محبت کوي. سبحان الله، په دې انسانانو کې ډېر خوشبخته د الله بندگان دي. یو حدیث کې راځي، امام ابن ماجه راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم ان من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر. په دې خلکو کې بعض هغه دي چې هغه د خیر کنجیانې دي او د شر دپاره تاله ده یا ټاله ده. او په دې خلکو کې داسې دي چې مفاتیح للشر مغالیق للخیر، هغه کنجیانې د شر دي او ټالي دي د څه دپاره؟ د خیر دپاره. څومره لوی بدبخت دی. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. نو دا هغه سړي دپاره خوشحالي ده، زیری د جنت دی چې رب العالمین د خیر کنجیاني د ده په لاس کې ورکړي، او تباهي ده د هغه سړي دپاره چې الله رب العزت د شر کنجیاني د ده په لاس کې ورکړي. اوس که تاسو دا غواړئ چې د الله رب العزت د طرف نه د خیر کنجیانې تاسو ته میلاو شي او ته د خیر کنجي وګرځې او د شر دپاره ټاله وګرځې، نو هغه دا چې هر وخت به د الله د بندګۍ کوشش کوي، هر وخت به د الله په بندګۍ کې به دې ځان مصروفه کړي، کوشش به کوي هر وخت چې ته الله ته نږدې شي. لازم نه چې په غټو کارونو باندې. زه پرون یو ځای ته تلم ماسخوتن، یو ځای کې انتظار و موږ ناستو، نو زما سره یو درې عرب ناست هم د دې ملک سعودیانو. په دې عربو کې الله رب العزت ډېر خیر اچولی وی، خصوصا دې ملک والا کې. او موږ دقه شان ناستو، سرونه م کښته کړي، انتظار مو کوو. نو دې یو دا وویې، وی دې ټیم کې درود ډېر ووایئ، الله رب العزت به حاجتونه هم پوره کړي او هغه ته به نږدې هم شي او تاسو نه به راضي هم شي. څه ناشنا خبرې ته اشاره وکړه. بعض خبرې سړي ته ګوره یادي، خو ما ته اوسه ګوره ویلي که چې الله وی وذکر، ای پیغمبر دوی ته دا دین را یادوه، نصیحت کوه. نصیحت ته ضرورت دی که نه دی ضرورت؟ زه هم ضرورت لرم، ته هم لري، هغه هم لري، هغوی هم لري، ټول ضرورت لري. رسول الله وسلم به صحابه کرامو ته وخت به وخت نصیحت نه کوي، نو هغه صحابه کرام یعنې دې خبرې ته وګوره چې د دې وخت نه فایده والی یو څو منټه دي په رسول الله وسلم باندې درود ووایي. دغه شان ګوره د نیکانو خلکو نه موقع نه ضایع کېږي. سوچ ستاسو زه دې طرف ته راګرځوم چې دغه سړی نیک عملی سړی او دې ته سوچ لاړ چې دې وخت کې هم د الله بندګي کېدی شي، نو ویې کړه بندګي او نورو ته ویې کوي. او تاسو ته مې ویسه چې لازم نه دی چې دا بندګي به یو غوټ عمل وي، دا بعض داسې د الله د بندګۍ نه یېرېږي چې تو ته د دینداري ووایي، ده ته یې پته وي چې کوم یو غر د ده ذهن له راشي. ما ورته داسې هم دینداري کولی شو، خپله مزدورۍ کې به لګیا یو، دینداري به کوو، خپله دنیا به هم کوو، خپل دین به هم کوو، د بچو سره د ښځې سره به یې او دینداري به کوې، په لاره کوڅه کې به روان یې او دینداري به کوې. کوشش کوئ چې هر وخت ځان مصروفه ساتئ په څه کې؟ په دیندارۍ کې، په عباداتو کې. رب العالمین به دې بیا دعاګانې هم قبولې کړي او دا کم ارمانونه چې دې په زړه کې دا به راته هم پوره کړي. ګوره د انبیاو په باره کې الله سورة الانبیاء کې تفصیلي خبره کړې ده. په هغه انبیاو کې تذکره د زکریا علیه السلام هم راغلې ده. پیژنې که نه زکریا علیه السلام څه خاص دي په ده کې؟ الله وله زوی ورکړی یحیی علیه السلام. الله وی سورة الانبیاء کې، و دې ته غوږ کېږدئ،
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا. زکریا علیہ السلام خپل رب ته چغې والی وي، فریاد یې کړی و یا الله یوازې مه پرېږده او یو وارث راکړه، یو بچی راکړه. سورت مریم کې یې تفصیل دی چې په دین کې زما خلیفه شي. الله څه وایي؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. الله وی موږ له خبره واورېده، موږ قبوله کړه. زوی مې وله ورکړو، الله وی یحیی، او بیبي مې د هغه جوړه کړه. ځکه چې خو بچي نه کېږي، عمر زیات ده، خو بله مسله ده، خو د هغې د مخکې نه بچي نه کېږي. دا ایت ما تاسو ته ویلي وو دې دپاره. زکریا علیه السلام فریاد وکړو، الله څه کړو؟ الله واورېدو. ولې اخر سپین ږیری سړی هډوکي کمزوري شوي دي، ویښته تک سپین شوي دي، بوډۍ ښځه شنډه، زوی ورته میلاویږي یحیی، نوم ول الله ایښودی، او داسې زوی چې الله ترې راضي دی په دنیا کې هم په آخرت کې هم. صفات د هغه په ذکر شوي دي په قرآن کې. آخر ولې جواب هم دې آیت کې الله وایي دقې پسې إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله وی زکریا علیہ السلام او دا غدا بی بی دوی په نیکانو کې ډیره تادی کوله. منګه نیکانو تملا ماته سبا 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 بل سبا چې دنیا خبر راشي قسم دې کې د 15 منټه لیټ کړي وس دا ټیک بیا وی سپته لګي. پکار دی چې دا قاعده او قانون موږ د دین په باره کې استعمال کو چې بیا سپته لګي، بیا به زم یا بنیم، بیا به د توفیق ماته ملو شو که ملو به نشي. الغرض مقصدي خبر هغه دا ده چې یو کال زموږ د ژوند نه لاړ. په دې یو کال کې که چا دینداري کړي چې خو ډېره ښه ده، مبارکي ورته وایو او ورته وایو چې وروره په دغه طریقه مضبوط شه او ښه پکې مخکې لاړ شه. او که چا نه دا کال ګډ وډ تلی نو د هغه دپاره دعا غواړو چې الله دې ورته کوتاهي معاف کړي. خو ورسره دا درته ویم یعنې چې موږ امین ووایو خوشحاله شو چې کوتاهیانې معاف شو. که دغه لار دې یي نو ته تاواني، ته په ګټه کې نه یې، خو بدل یې که اوس نه، اوس یو ژوند شروع کوي نوی، توبه وباسئ الله ته، واپس شئ الله ته، تعلق جوړ کړئ د الله سره، رابطه جوړه کړئ د الله سره. کومې کوتاهیانې نافرمانیانې چې دي هغه پرېږدئ. خصوصا دا ټک پکې زه خاص کو، خصوصا هغه ګناهونه چې هغه د انټرنیټ او د موبایل په ذریعه کېږي. دې شي زموږ د ایمانونه ډېر تباه و بربادي کړو. نو لږ دې طرف ته هم توجه کړئ. الله رب العزت ته دا کوم عمر چې زموږ تېر شوی دی په دې کې چې کومې کوتاهیانې شوي دي الله رب العزت ته موږ ته معاف کړي. د روان وخت الله موږ له طاقت راکړي چې د هغه بندګي وکړو، او الله رب العزت ته د دې خوږو مجالسو نه موږ دې ته الله نه محرومه کړي. او الله دې موږ له مرګ په داسې وخت کې راولي چې موږ زموږ تعلق او تړون د دې مجالسو سره کلکي او مضبوطي. او الله رب العزت ته زموږ مړي زموږ مشران کشران دي الله ټول وبخي. او الله رب العزت ته زموږ نه راضي شي. انشاءالله درسونو سلسله بیانونو به په کزوړ ترتیبي، او ملګري اکثر نه دي خبر. بعض ملګري دي چې هغوی دا انټرنیټ او دا قصې ډېرې نه استعمالوي، یا به پوهېږي ډېر نه په دې باندې، نو هغوی خبر نه شي، نو الله به دله اجر درکوي د دې هر څه. د هر څه اجر دی، ګورې د دې هر څه اجر دی. هغه ملګري خبر کړي او ته ووایي چې درسونه بیانونه بیا شروع شوي دي. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.